بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یونۍ یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاول 5 نیټه ده چې د 1402 د لړم د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات عامه روغتیا ریاست د مرستیال معرفي کېدل ډاکټر خواجه غلام احمد حنفي د دغه ریاست د مرستیال په توګه د بشري سرچینو د رئیس د لوري معرفي سو. د زلزلې زیانمن سوو سره د سرې میاشتې د مرستو د لړۍ دوام شیخ فاروقي وایي تر اوسه 28,000 کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. او د هرات د ترافیکو مسولان وایي د کال د پیل څخه 200 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. یوازې 30,000 ویشي موټرو ته د اسنادو پړاوونه تیر کړي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د عامه روغتیا مرستیال همکارانو ته معرفي سو. ډاکټر خواجه غلام احمد حنفي د هرات د عامه روغتیا ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی و چې د هرات د بشري سرچینو رئیس مولوي غلام دستگیر الهام د لوري د دغه ریاست رئیس مولوي طالب شاهد په حضور کې همکارانو ته معرفي سو. د ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس په دې مراسمو کې د دغه ریاست نوي مرستیال ته د بریالیتوب هیله وکړه او ویل په اسلامي امارات کې څوک څوکۍ او اداره یو امانت دی چې باید د هغې اهل ته وسپارل شي. وروسته ډاکټر حنفي د اسلامي امارت د باور څخه قدرداني وکړه او ډاډ یې ورکړ چې ټولنې ته د روغتیايي خدمت په لاره کې به د هیڅ ډول زیار څخه ډډه نه کوي. د لویدیځ زون د سرې میاشتې نمایندګۍ وایي د هرات زلزله ځپلو ته اوس هم مرستې روانې دي. د لویدیځ زون د سرې میاشتې رئیس په وینا په هرات کې د زلزلې زیانمن سوو سره لا هم مرستې کیږي. هغه وایي تر اوسه شاوخوا 28,000 کورنیو ته په یادو سیمو کې مرستې رسیدلې او لا هم ویشل کیږي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د لویدیځ زون د سرې میاشتې ریاست په وینا د زلزلې راوروسته زیانمن سوو ته لا هم ترسره سوي مرستې روانې دي. د هغه په وینا په هرات کې د زلزلې راوروسته شاوخوا 28,000 کورنیو سره چې زیانمنې سوي مرستې ترسره سوي دي. با 28,000 فامیل توزیع کرده و تقریبا 15,000 دیگه هم د پلانو د پروگرام هست که همراه 28,000 کی 15,000 ما جمع کنیم. هغه دا ټینګار کوي چې ټولې مرستې د مخکنۍ سروې پر بنسټ په رڼې توګه ترسره کیږي او ټینګار یې کړی چې په راتلونکو ورځو کې به د 15,000 کورنیو سره چې مخکې سروې سوي هم مرستې ترسره سي. هر چیز کی از ادرس سرمیش به ما میآید به طور سروی شفاف و توزیع شفاف او صورت میگیره. امید داریم که خدمت مردم خود را به حد توان خود بکنیم و انشالله این جریان داره. یو شمېر هغه کسان چې د زلزلو له وجې ورته زیان رسېدلی وای خوښ دي چې اسلامي امارت په ټول توان سره هغوی ته پاملرنه کړې او پر وخت یې مرستې ورته رسولي دي. ما از امارت اسلامی تشکر میکنیم. از روز زلزله تا با ما خدمت کرده و با ما کمک کرده، مواد غذایی آورده، خیمه آورده. از امارت اسلامی ما تشکر میکنیم. خوشحال هستیم که با غم ما خود را شریک کرده. از امارت اسلامی هم بسیار تشکر میکنیم. خیلی خدمت کرده با ما، خیلی دور بر متعذب بگشته، خیلی موفق باشه. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت او نور کورني او بهرني مرستندویه بنسټونه په دې موده کې د یو ځانګړي کمیسیون تر نظر لاندې اړمنو ته د مرستو په رسولو بوختو. په هرات کې د ترافیکو مدیریت وایي د روان کال د پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د هرات د ترافیکو مدیر وایي د ترافیکو ادارې په دغه موده کې څه د پاسه د 30,000 ویشي موټرو د اسنادو پړاوونه ترسره کړي او د دې شمیرې څخه 1000 موټرو ته لنډمهاله پلیټ او جواز سیر ورکړی دی. ذبیح الله اکبري زیاتوي په دې موده کې 10,000 د ډریورۍ جوازونه هم غوښتونکو ته ویشلي دي. هغه دا راز وویل په دې هڅه کې دی چې ترمینال د ښار د شمالي برخه څخه سوهل ته ولېږدوي. هغه د خلکو څخه غوښتي چې د موټر چلولو پر وخت د ډریورۍ لیسانس د ځان سره ولري او باید د
کم عمره ماشومان د ډریورۍ مخه ونیول سي. هغه ډیری ټکرونه د بې احتیاطۍ له وجې وبلل. د ترافیکو مدیر دا راڅرګنده کړه چې په ښار کې ترافیکي څراغونه فعال سوي او د خلکو او ډریورانو څخه یې هیله وکړه چې د څراغونو رعایت وکړي. 6 تنه د غلا په تور د اسلامي امارت ځواکونو د لوري نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د لومړۍ امنیتي حوزې منصوبینو دغه 6 تنه د یادې حوزې په مربوطاتو کې د غلا په تور لاس په لاس نیولي دي. د دې کسانو څخه ټلیفون، غوږۍ او بطرۍ نیول سوي دي. یاد کسان د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دي. او اوس هم زموږ همکار نایب حبیبي د سبا ورځې د هوا حالات تاسو ته وړاندې کوي. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 28 تیتای 14، غوریان اوریاز 11 درجه 28 تیتای 12، کراخ لمر 11 درجه 21 تیتای 9 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 24 تیتای 12. زموږ د همکار څخه مننه. او اوس هم د خبرونو په پای کې یو ځل بیا ستاسې پام د څو خبرونو سرټکو ته راګرځوم. د هرات عامه روغتیا ریاست د مرستیال معرفي کېدل ډاکټر خواجه غلام محمد حنفي د دغه ریاست د مرستیال په توګه د بشري سرچینو د رئیس د لوري معرفي سو. د زلزلې زیانمن سوو سره د 3 میاشتې د مرستو د لړۍ دوام شیخ فاروقي وایي تر اوسه 28,000 کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. او د هرات د ترافیکو مسؤلان وایي د کال د پیل څخه 200 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. یوازې 30,000 ویشي موټرو ته یې د اسنادو پړاوونه تیر کړي دي. درنو محترم لیدونکو، دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.